امارت چې کله یو فیصله کړي ورستي خبره دا درته کوم ورونو لکه اوس یو کمیسیون جوړ شوی ده کمیسیون د امارت د وزیرانو د شورا په غوښتنه جوړ شوی ده بیا جناب امیرالمؤمنین صاحب هدایت ورته کړی دوی ته لایحه ورته تایید کړې ده دا له بهر نه خلک را دعوتوي په داخل کې چې څوک خفه یا هغه را خوشحاله کوي اوس نو که یو سړی د چا نه وي خوښ نو خو 20 کاله جنګ تېر شوی ده لږ خود به چا ظلمونه کړي دي چا خیانتونه کړي دي چا جنایتونه کړي دي اوس یو مشرتابو عاپه کړې ده او بیا د ملت او د وطن او د حکومت او د اسلام په خیر دا بللې ده چې څنګه نور اختلافونه ختم کړي څنګه د خپل هیوادوال د باندې د نور خلکو له منګولو راوباسي څنګه په افغانستان کې تیرې ترخې تجربې بیا تکرار نسی څنګه په افغانستان کې بیا چاته د دې زمينه مساعده نسی چې هغه خپل هیوادوال را باندې راپورته کوي او د نورو په مقابل کې جنگي دا لوی مصلحت سنجول شوی ده بیا نو چې څوک راځي چاته شوخي خبري کول چاته بدي خبري کول چا زاړه کسب سره راپورته کول هغه له رسمي ادرسه هغه له هغه ادرسه چې امارت ته منسوب ادرسي هغه له هغه ادرسه چې څوک پويږي چې ته خو د امارت یو څوک کې په دغه برخه کې ورونو چې څنګه د امارت پالیسي هغه حساب کوو کچا دښمنی پر خودل جنگ پر خو مخالفت پر خو د افغانستان ټول افغانانو کور د مسیر عمومي عفو کړي د بس موږ پسترګو منلې هر څوک حق لري چې دلته ځوانو کې د هر چا امنیت موږ مسولیت ده کنن چا جنایت کاو کې سبا کاو هغه څوک مستثنا نه دي نظم مستثنا نه ته مستثنا نه دای مستثنا د چا ظلم کاو چا خیانت کاو چا غلا کوله هغه به اداري بینسي محکمې ته بسپاري خدا چې اوس کمیسیون یو څوک را دعوتوي یو څوک را ویلي او بیا پیغام سیبرته نور څوک په ټوله پروسه په منفي تبلیغات کوي دا د سیده لکه څوک د امارت اطاعت نه کوي او په دې کور کې دوه کور او دوه نظری